पापा पापा पद्मानूर को दरूद से पूरी कोर तरह नगला زویا پاتمانور چرته تلوا چې دا اوسه پورې کور ته رانله पापा یوازې ټیوشن ته واپس را نغلا ها نن هغه یوازې ټیوشن له تلوا تورې دا څه ټیم دی دا خو 5 بجې دي بچیا تاسو د ټیوشن خو په 3 بجې چوټي کیږي خو دا راته وایه چې تاسو بس ټیوشن سنټر ته تللی पापा موږ په ټیوشن کې وکړه مس وی شي ټیوشن لنه دراغلی او یا الله په دولای کې مخیر بچیا تاسو په دې گاوند کې وګورئ او په دې دکانونو کې هم سې کوي او زه پسې بار ته وځم ښه هله شابه مال در ورسېدو څنګه چې زما مال در ورسېدو دغه شانې ماته روپۍ زما اکاونټ ته راورسوه او یو دانه بله شته ټیک شو السلام علیکم حاجي وعلیکم سلام حاجي مال ورسېدو ټیک ده مال ورسېدو خو ایوبه تا ته پته شته چې ته ما د قانون د پنجې نه په څومره مشکلاتو راویستې ستا په سر باندې د روپو په ځای ما ډالرې ورکړي دي ډالرې خو خیال کوه چې بیا بېوقوفتوب ونه کړې کنه دا به د اخرني غلطي داسې نه چې بیا دلته سر قلم کم سرو ټیک ده خانجي بیا به غلطي نه کېږي مخکې وایه ستاسو حکم دی ایوبه حکم دا دی چې یوه نوې دانه مې راوستې ده خو سبا به هغه ډیلر ته رسول غواړي داسې کار به وکړې چې بوجۍ ته به یې واچې او ډیکې به یې بنده کړې خیال کوه څوک دې ویني راځه چې ځو وعلیکم سلام نور وحید بھائی ولې خیر و خیر چرته دی محمد علي صاحب د سهار نه مې لور غیبه شوې ده تقریبا 5-6 ګنټې وشوې او په ګرځېدو یې ستړی کړم نو ما وې تا به چېرته په دې پټو کې خو نه یې لیدلې یاره ما خو نه دی لیدلی زه خو د سهار نه راغلی یم په دې ځای کې د پشکالی ریبو خو ما داسې خیال هم نه دی کړی او راغلی هم نه ده په دې لاره خو ته یو کار وکړه ته دې چوکۍ ته لاړ شه او یو راپورټ درج کړه صحیح ده زه الله دې خیر کړي صحیح دې سړي ته خو ما ویلی نه شو زه خو چې په خپله دا فیسبوک ګورم څوک وایي چې زما ماشوم چا وتښتو څوک وایي چې زما ماشوم ورک شو څوک وایي پوښتن راپاسېد پوښتنې ویشو چې دې ملک نه به څه جوړېږي یا الله ته په دې پښتنو باندې رحم وکړې خدایه او د دې پښتن ثواب وکړې خدایه ټیک شو سر جی زه په افسوس سره وایم چې په دې هفته کې درېیم کې شو او ان شاء الله زه پوره کوشش کوم چې په دې هفته کې زه تاته خوشخبري وایم سر جی ان شاء الله صحیح شو سر جی دا کس تاسو سره ملاوېدل غواړي صحیح ده ځوانه وایه څه خدمت دی سر جی زما نوم نور واحد دی او د دې بر کلي اوسېدونکی یم زما یو وړوکي لور وه چې نوم یې پاتمانور دی او د 6 کالو ده ماسپښین نه بعد ټیوشن له تله او د ټیوشن نه بعد کور ته نه ده راغلي موږ پسې پوره علاقه ولټوله په جوماتونو کې مې اعلانونه هم وکړو په کلي کې پسې هم وګرځېدمه د هر چا نه مې معلومات هم وکړو د وسه پورې زما لور چې کم دی ونه موندی شوه او شیټ چې په دې هفته کې څلورم کې شو او بیا تاسو چې نصیب یې تاڼه کې ورشه شابه نبري ته روز در کوي شابه زر ورشه یس سر سمدم پښتانه ځوانه خپه کېږم زه پوره کوشش کوم چې ان شاء الله ستا د زر میلاو شي تا ته
समदम पख्ताना यू सवहशान तो खुजाहिलान यू पापा पप्पा कहाँ होता तो खुजाहिलान यू टोल खुजाहिलान यू जुया खपकेगा मुखा अल्लाह बसा खोर पैदा की खास जुया मा खपकेगा पापा द पतमानूर से पतवाना लगी दम गटोर पे सम जुया जाड़ा मो मजाड़ जुया अल्लाह बसा खोर पैदा की खान पैदा बशी अल्लाह बसा खोर पैदा की खास जुया वर्षाला चत وخه چې د خپل نورم په لوبو کا ځان لوبي کوي له شابه چرچه ورکړ जुया समदम पुख्ताना यू सवहशान यू समदम पुख्ताना यू सवहशान यू तो खुजाहिलान यू टोल खुजाहिलान यू तो खुजाहिलान यू टोल खुजाहिलान यू خانجي पुलिस हो नाकाबंदी ده غليشه رنگ مو زه پوه شو زما کار کینه غلی السلام علیکم سیبا وعلیکم السلام ځوان ته کوم زی الکا دا ساسه ده انا ترز بده جی خبر راشه دا ډیګ راته کولاو کا لکه په دې بوجه کې څه خانه سی بدا دا مناګو مشهور لوګان دي جی تاسو له هم راوړم را سی بدو لکه ودرېږه لکه ایوب افسر وپېژندو سیټه له زور ورکړه ودرېږه سیف جي خیر خو دی خیر چېرته دی دا خو اشتیاري مجرم دی ودرېږه لکه ایوبه یو ډزې وکړو ایوبه دواړه ټیرونه پنچر کړو ایوبه ګاډی له تلو نه خپې وباسه تخته سر جی مجرمان له وتښتېدو څنګه مجرمان وتښتېدو تاسو حکومت څه شي باندې تنخوا درکوي او څنګه مجرم ستاسو لاړ شابه ورشه دا ګاډی ولټوئ په دې ګاډي کې به څه شابه ګاډی ولټوئ پوره ولټوئ شابه دا بوجي راکوځي په دې بوجي کې څه دي هله شابه سرجي په دې کې خو ماشومه ده او ژوندۍ ده بیا ګورئ څه ده شابه هله ماشومه راوباسئ هله شابه ټولونه راوباسئ شابه ستاسو دومره دماغ نشته چې دا ټیک تاسو یو پر کوړاو کو او صحیح چکه وونه کو دا حکومت تاسو د دې لپاره تنخوا درکوي سرجي دا زموږ غلطي ده موږ معذرت غواړو موږ معاف کړه او که د نن نه بعد داسې غلطي وکړه نو ډسمس به وکړمه ته خو ښه یې که نه ستا د پلار نوم څه نوم دی نور وایدو ته خو ښه یې که نه اوسو
که خیر زه به تا ورسوم صحیح ده بچه सर जी सड़ी कौन दा दे सैयद दाऊदा जी सड़ी दा टेलीफोन का जी چې سید سره ملاويږي السلام علیکم روایت خبرې کوي سر د سره ملاويږي بار ته راغلم دا السلام علیکم سیبا وعلیکم السلام سیبا راځي کنه دنه بیٹک کې کېنه جی نه ضرورت نشته استاد سره مې ضروري خبره وه سیبا څه ضروري خبره ده زر راته وایي سیبا او زما د لور څه وشو سیبا زه راغلم د دغې خبرې دپاره یم چې ستا لور سیبا زر خبره کوئ ګنه زړه به مې پړه خوچ وي زما لور څه شوه ستا لور ښه په حفاظت کې ده فاطمه لورو راشه د پلار سره دې میلاو شه समदम पुख्ताना यू सवहशान यू समदम पुख्ताना यू सवहशान यू तो खुजाहिलान यू टोल खुजाहिलान यू तो खुजाहिलान यू टोल खुजाहिलान यू दुनिया سیبا زه به ستاسو دا احسان ټول عمر هېر نه کړمه وایدا دې کې د احسان څه دي زموږ فرض دي سیبا تاسو خپل فرض سرته ورسول او لږ په دې مې پوه کوئ چې زما د لور سره څه حادثه شوه بارې بیا یې واوره او انشاءالله ډېره زر ده چې مجرمان ګرفتار شي انشاءالله صحیح ده سرجي پوه شومه نه ته اوس هم نه یې پوهه دا ستا سره دویمه واقع ده موږ په پښتنو کې دا ډېر غټ کمی دی چې موږ واړه له پروا پرېږدو که مدرسې له ځي او که سکول له ځي پروا یې نه کوو نو دا قسم حادثات خو به راځي که نه موږ پښتنو له پکار دي چې موږ د خپلو بچو حفاظت وکړو سیبا ما ته اوس احساس راغی او زما د دې ورځې نیمې درد به زما ټول عمر هېر نه شي او انشاءالله زما ستا سره دا لوز دی واده ده چې زه به خپل بچي سکول ته او مدرسې ته په خپلو لاسو پرېږدمه دا زما ستا سره واده ده سیبا اوس راځئ زما سره به یو پیاله چای وڅښئ او بیا به ځئ سیبا راځئ جي دغه زما کور دی جي समदम पुख्ताना यू सवहशान यू समदम पुख्ताना यू सवहशान यू तो खुजाहिलान यू टोल खुजाहिलान